محمد یوسف خدمتګار مزدورزوی د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک په کلي کې په 1440 هجري لمریز کال د مرغومي په 11مه نیټه چې د 1955 عیسوي کال د جنوري لومړۍ نیټې سره برابره ده په یوه بېوزله کورنۍ کې زیږېدلی دی. د پلار نوم یې محمد سیفور په قوم بابر او د مزدور بابا لمسی دی. مزدور بابا د غازي میرزمان خان ورور چې د غازي امان الله خان په دور کې د انګریزانو سره په مخامخ جګړه کې د مشرقي جبهې قماندان د ارنوی فاتح او په ازادۍ مئین یو زړور افسر و. د خدمتګار د مینې بڼې سر مې زار شالتا پزر کرتا مزوانی نثار نثار شالتا د خدمتګار د مینې بڼې سر مې زار شالتا پزر کرتا مزوانی نثار نثار شالتا زار مې لتا نا سروزان دینو ایمان وطنا زار مې لتا نا سروزان دینو ایمان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا د لوی افغان زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا زما جانان جانان وطنا د جانان وطنا د لوی افغان وطنا د لوی افغان د لوی افغان وطنا. یقین سره زه دا خبره تاسو راغلو دوستانو ټولو ته کومه چې خدمتګار داسې نوم و موږ به خدمتګار ورته وایو که نه چې زموږ دوستانو به اورېده زړونه یې غټېده او یقینا د بري احساس به یې کوه په هر میدان کې او زموږ دښمنانو به چې یوسف خدمتګار اورېده د هغوی به ځان کمزوری کېده زړه به یې کمزوری کېده. بل زمان دی نن د زړو وسلو دوران تېر شوی بل زمان دی نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی نن د زړو وسلو دوران تیر شوی بل زمان دی بچو ته وایه د مکتب په لور قدم واخله او قدم واخله پښتونه ګام دی پښتونه ګام دی نړیوالو سره سم واخله او سره سم واخله نور دې لغا او یقینا چې کوم موضوعاتو باندې مونږ وړاندې خبره وکړه د هغې په ثبوت کې دغه کلام پوره دی. د دې نه علاوه قدرمنو ملګرو څنګه چې اکثر چې زه د خدمتګار صاحب کلامونه اورم او یا لولم نو ما ته په هغې کې د وطن سره چې د مینې کوم رنګونه دي نو ما ته ملنګ جان بابا رایاد شي کم چې د خپل وطن سره د مینې د خپل قوم سره د خپلو پښتنو سره بې کچه مینه لرله او دغه احساسات او جذبات یې د شعر ژبې ته سپارلي او ډېرو خلکو ته رسېدلي دي. نن مونږ ځکه چې که د دواړو موازنه وشي نو ډېر یو بل ته نږدې دي هغه خبره چې 19-20 فرق هم نشته دی. بهرحال هغه هم په قام په پښتنو باندې مینو د هغې خوشحالي او پرمختګ یې غوښته او دغه شانتې خدمتګار صاحب هم غواړي لرو بر پرڼ ورځې وجل کېږي سبق کړم دا ژوندون دغه جهان چې مې ګران هېواد په وینو کې توغړېږي د افسوس اوښکې مې څاڅي په ګرېوان په سیالانو کې مې سترګې نه غړېږي. خزانې د ملک مې نورو ته چلیږي غټې غټې ورته ګورم یمه وږی وای زار 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 زار
او بیا په تیره باندې کم هغه لیکوال چې دي کم چې د قام دپاره لیکل کوي کم چې قامي حس لري د هغې شعر چې کله په آهنګونو کې په موسیقۍ کې ځای شي نو هغه زیاتو خلکو ته ورسي او بیا که فرض که موږ د خدمتګار صاحب خبره کوو نو دوی تعلق د داسې سیمې سره دی چې موږ به کونړ ته ځو او بیا د کونړ سیمه چې دغه ډېرې حوالې لري د هغې دومره لوی پیاوړي خلک پیدا کړي دي چې په هغې باندې ټول پښتانه ناز او ویاړ کوي که په تیر وخت کې موږ د جمال الدین افغاني خبره کوو نو بیا په نږدې دور کې د ډاکټر کبیر ستوري نامه چې دا ډېره زیاته ځلنده ده او هغه چې د قامي وحدت د قامي یووالي کم پیغام او کم فکر خلکو د خپل شعر په ژبه باندې ورکړی نو زه خیال کوم چې د خدمتګار صاحب سوچ چې دی دغه فکر چې دی هغه د کبیر ستوري د هغه سوچ تسلسل دی د دې بنیادي وجه دا چې د خلکو د ملک نه بهر چې کمې شپې سبا کړي دي کمې ستونزې تېرې کړي دي نو دوی ته د مینې د خپل وطن سره د مینې هغه احساسات ډېر زیات دي او ډېر په شدت سره دوی دا محسوسوي چې د وطن نه لرېوالی چې دی هغه خامخا سړی زوری نو په دغه شاعرۍ کې په دغه آهنګونو کې موږ ته بار بار دا خبره ښکاره شوه چې د خدمتګار صاحب د خپل خاورې سره د خپل وطن سره د خپل قام سره ډېره زیاته مینه ده او بیا په تیره زه دا فکر کوم چې د دې په شاعرۍ کې نه صرف دا چې هغه قومیت دی هغه د قامي وحدت هغه احساس دی بلکې په دې کې رومانیت هم شته دی خو په مجموعي توګه باندې د دې په شعر کې موږ چې ورته رجایت وایو یعنی امید دی او یو تمه ده یو حوصله ده خپل قام ته خپل ظلمو ته چې وخت اوس هم شته دی چې تاسو وکولی شئ چې د دې قام دپاره د خپل ولس دپاره کار وکړئ او که فرق تاسو عملي ګامونه واخلئ نو تاسو به خپل منزل ته ورسئ او هغه منزل چې دی هغه د پښتنو یووالی دی د رونا زغملی نشو رونا زغملی نشو مونږه د کور دننه خپله رونا زغملی نشو رونا زغملی نشو خو عبادت د ګاونډیانو په لمنه کوو او په لمنه کوو خو عبادت ګاونډیانو په لمنه کوو او په لمنه کوو مونږ سادهګان په اعتبار کې تیر وطن کوو تیر وطن کوو زموږ خدمتګار صاحب چې دی د هغې کلام په بنیادي توګه په دوه حصو مشتمل دی یو خو هغه غمونه دي دردونه دي هغه د پښتون قوم د افغان ولس سره چې په دې خاوره باندې د 10 کالو نه دا کم جنگ روان دی او د کمو تکلیفاتو سره چې هغوی مخامخ دي نو د هغې پکې ډېر ذکر شوی دی خو بل اړخ ته هغه بیا صرف مسایل یا غمونه موږ ته نه وړاندې کوي بلکې څنګه چې لایقزاده لایق صاحب وویل چې هغه په کلام کې رجایت هم شته هغه موږ ته د دې غمونو نه د خلاصي لار هم ښیي او هغه لار د پښتنو د قامي وحدت یا د هغې د وجود د بیا د جوړولو چې کومه لار ده هغه لار ده نو زه خو د خدمتګار صاحب د کلام ته چې ګورم نو ما ته د میوزیک په شکل کې چې دا موږ واورېده د سقراط یو کول دی چې د قومونو په پرمختګ کې او بدلون کې د هغې د میوزیک ترقي چې وي دا ډېر لوی اهمیت لري نو څه خبرې ډېرې د خوشحالۍ دي زموږ د پښتو ادب او د کلتور لمن چې ده هغه ډېره فراخه ده ډېره ژوره ده او د خزانو او لالونو نه ډکه ده کابل وران کړو لای خوا ور باندې نه دا سړه کابل وران کړو لای خوا ور باندې نه دا سړه ور باندې نه دا سړه اوس به مې سوات او ملکنډ وای یاد پېښور ماتېږي
به مې سوات او ملکنډ وای یا پېښور ماتېږي لکه پتنګ کې چې سر نه وي وای او په خپل سر ماتېږي چې سر لښکر د لښکر نه وي وای او ټول لښکر ماتېږي. ما د کونړ د سیند ازار کې زما اشنا به پکې مخ وینځلې وینه. نو زمونږ سره د ډاکټر کبیر ستوري د هغې زوی هم زموږ سره دلته ناست دی برخوردار او څنګه چې وختي لایق صاحب خبره وکړه د پروګرام په شروع کې چې د دغه تسلسل کړی یو خدمتګار صاحب هم ده. نو د هغې د کبیر ستوري چې کوم خدمات دي د هغې چې کوم اواز دي د هغې چې کومې جذبې دي نو هغه هم د چا نه کمې نه دي او د هغې برخوردار دلته زموږ سره ناست دی بصیر ستوري. نو د خدمتګار صاحب په رابطه خو به زه دا ووایم چې دا خو زموږ سره د خپلوۍ او رشته هم شته ځکه چې زما پلار هم د میرزمان خان لمسی دی او دی هم د هغه وراره کېږي نو دغه رشته هم شته دی. بل زما د والد صاحب سره د پلار سره مې هلته په اروپا کې مستقیمه رابطه لرله او کوم وخت کې چې به کوم داسې غونډې به جوړولې او داسې پروګرامونه به جوړول نو خدمتګار صاحب به ورته راته. مطلب دا چې ادبي تنده د دې نه ده ماته شوې هلته هم ادبي ملګري به راغونډول ادبي ملګري او دوی به خپله کوم ادبي تنده چې به وایي هلته به په خپلو پروګرامونو باندې سړولی که مورې 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 مهرباني کړې دلې مورې ډېرو غمونو زورولې مورې ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخمونه پټولی نشم مورې دلې مورې ډېرو غمونو زورولې مورې ستا په شودو باندې قسم یادوم هسې د ټولو میندو غم یادوم ستا زحمتونه هېرولی نشم د زړه زخمونه پټولی نشم مورې ډېر خوشحاله یم او زه خپله خوشقسمتي ګڼم چې دومره درانه کلمونه ما ریکارډ کړي. خو زه به یو شعر ووایم اخري کې د اندیش بابا خدمتګار صاحب ته به ډالۍ کړم چې نه به وجود وی ستا د حسن نه زما د مینې نه به وجود وی ستا د حسن نه زما د مینې که ستا د پاره زه او ته زما د پاره پختنې پیغلې نن غږ د زمانې دی دا
باسه پوښتنې پیغلې نن غږ د زمانې دی دا ځکه خدمتګار درته له زړه نه درلیکلي دي ځکه خدمتګار درته له زړه نه درلیکلي دي کله درنه روغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلي دي تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي تا چې څوک په غشو د بڼو باندې ویشتلي دي کله درنه روغ زړګي بیا خپل کور ته ورغلي دي باندې مین دی او هر انسان په خپل وطن په خپل کور په خپل ژبه باندې مینی داسې انسان مالا نه دی لیدلی چې په دې سونو کې به هغه یو سره مینه نه کوي دغه شانتي خدمتګار صاحب هم دی چې هغه د ټولو نه وړاندې دی دغه شانتي نور بلا ملګري دي خو هر یو تن خپل کوشش کوي لکه څنګه چې یو کلام د خدمتګار صاحب دی چې ته د رازونو امیدونو کورې غلام علي صاحب او د سترو هیلو ارمانونو کورې او دغه شانتي ټول د باباګان او ټول داسې مشران یاد کړي دي چې دا نو دا د پېښور ته ویلي دي چې دا پېښور چې دی دا د دغه خلکو کور پاتې شوی دی دلته که پښتانه راځي که د هرې سیمې نه راځي نو ګوره دا ستا د نیکونو کور پاتې شوی دی ډېر زبردست او ښکلی پیغام پکې خدمتګار صاحب ورکړی نه یوازې دا یو پیغام نه بلکې د ده څومره کلامونه چې تاسو واورېدل څومره چې د ناستو ملګرو خبرې تاسو واورېدې نو د دې نه به تاسو ته په ډاګه شوي چې د خدمتګار صاحب سوچ څه دی د خدمتګار صاحب مقصد څه دی د خدمتګار صاحب د خپل قوم سره څومره مینه ده د هغې په غم کې څومره غم لړلی ګرځي د هغې نه که هر څو لکه څنګه چې مونږ وړاندې خبره وکړه چې د خپل وطن نه چې هر څومره لرې دی خو د دې سیمې خوب ویني د دې خلکو خوب ویني د دې خلکو دپاره د پرمختګ دپاره چې کوم دی نو هغه خپلې هلې ځلې د شعر په جوابان خدمتګار دغه پیغام دی تا ته ته د تاریخ د لوی بابونو کورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبوشونو کورې ته د رازونو امیدونو کورې د سترو هیلو ارمانونو کورې د پښتنو د لوی بابا مسکنې د نوزتونو جنبوشونو کورې ته د خوشحال او ایمال خان میراثي ته د جرګو